پنځه وختونه داسې دي چې په هغې کې د اسمان دروازې کولاویږي او په هغې کې چې موږ کومه دعا غواړو الله یې قبلوي. اولنی وخت کله چې نور زوال وکړي، یعنې د ماسپښین لمانځه نه مخکې دغه ټیم چې دی، په دغه ټیم کې د اسمان دروازې کولاویږي. حدیث کې راځي عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر. دا صحابي فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به د نور د زایله کېدو نه وروستو او د ماسپښین د لمانځه نه مخکې 4 رکعاته کول او وقال ویل به چې انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء. دا یو داسې وخت دی چې په دې کې د اسمان دروازې کولاویږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې زما دا خوښه ده چې ان یسعد لی فیها عمل صالح، چې په دې وخت کې په دغه اسمان په دروازو باندې زما نیک عمل وروخیږي. یو دغه ټیم شو. دویم کله چې اذان کېږي، د اذان په وخت کې د اسمان دروازې چې دي د راکولاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا نودي بالصلاة فتحت ابواب السماء واستجيب الدعاء صححه الالباني. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د اذان د لمانځه لپاره اذان کېږي نو په دغه وخت کې د اسمان دروازې راکولاویږي او دعاګانې قبلیږي. دریم وخت چې دی د شپې چې کله 2 حصې شپه تېره شي او 3 حصه شروع شي، اخرنۍ 3 حصه. فعن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې اذا كان ثلث الليل الباقي، کله چې د شپې د اخرنۍ 3 حصه شروع شي نو الله پاک يحبط الى السماء الدنيا، الله دې اسمان د دنیا ته راښکته شي راکوشي. ثم يفتح ابواب السماء، او بیا د اسمان دروازې خلاصې شي. ثم يبسط يده، بیا الله پاک د خپل لاسونه راوغوړوي راوږدې کړي او فیقول، الله په دغه ټیم کې فرمایي چې حل من سائل، شته دی څوک سوال کوونکی چې زه د هغه سوال قبول کړمه او هغه له هغه څه شی چې غواړي دا ورله ورکړمه. او الله پاک دغه شان د لاس راکولاو نیولي تر د سحره پورې. نو بل دا دریم دغه ټیم شو. څلورم یو بل ټیم هم راغلی دی چې کله انسان یو مسلمان بنده په مانځه باندې ودرېږي نو په هغه ټیم کې د مانځه د ودرېدو په ټیم کې یو خاص کلمات یو حدیث کې راغلی دي. عبد الله بن عمر ته فرمایي بینما نحن نصلي مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځل لمونځ کاوه. اذ قال رجل من القوم، په دې کې یو سړي د قوم نه وویل الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکرة واسیلا، دا کلمات یې وویل. نو فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا، دا پلانی کلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پلانی کلمه چا ویله؟ نو قال رجل انا یا رسول الله، یو سړي ویل یا رسول الله ما ویله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی عجبت لها، دی کلماتو ته ما تعجب وکړو. فتحت لها ابواب السماء، دې ته د اسمان دروازې ټولې کولاو شوې. رواه مسلم. نو کله چې په مانځه ودرېږي دغه کلمات ویل د مانځه په شروع کې. یو بل ټیم پنځم ټیم هم راغلی دی په حدیث کې، د ګل په ورځ باندې یعنی د فیر په ورځ باندې او د جمعرات د زیارت په ورځ باندې د پنجشنبې په ورځ باندې په دې کې د جنت دروازې راکولاویږي او د اسمان دروازې راکولاویږي. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ابو هريره ته فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تفتح ابواب الجنه یوم الاثنين والخميس، دا جنت دروازې خلاصیږي د ګل یعنی د فیر او د جمعرات په ورځ باندې. نو فیغفر لكل عبد لا یشرک بالله شیئا، الله پاک هر هغه بنده ته پکې معافي کوي چا چې د الله سره شرک نه کوي. الا رجلا، مگر یو سړي ته معافي نه کېږي په دغه ورځ باندې چې کانت بینه و بین اخیه شحناء، چې د ده او د یو بل ورور مسلمان په منځ کې بغض حسد کینه ورانی، نو د ده ته بخښنه نه کېږي. نو الله پاک ملایکې ته ووایي، ملایکو ته چې دې بنده ته انتظار وکړي تر دې چې دا د خپل مسلمان سره جوړه وکړي نو بیا عمل قبول شي. رواه مسلم. نو دا 5 وختونه شو، په دې کې الله پاک د اسمان دروازې کولاوي. موږ او تاسو له پکار دا چې په دغه وختونو کې خصوصي دعاګانې د ځان لپاره د امت لپاره غواړو، الله پاک دعاګانې قبلوي، الله پاک د اسمان دروازې کولاوي.